د دې جهنم نه ځان بچ کئ. دا کار نشئ کولی نو ایمان راوړئ اطاعت شروع کړئ چې بچ شي. او دا جهنم اعدت للکافرین. مؤمنانو ته یو خوشخبري هم ده او یو یرونه هم ده. خوشخبري د دې ده چې مؤمنانو دا جهنم ګوره ستاسو لپاره نه دی تیار شوی. اعدت للکافرین، دا د کافرانو لپاره تیار شوی دی. دا جوړ د مؤمن دپاره نه دی، جوړ د کافر دپاره دی. دا اور د مؤمن د سوځولو دپاره نه دی، دا د کافر د سوځولو دپاره دی. نو چېرته داسې نه وي چې تاسو د کافرانو د عمل په شان عمل وکئ او تاسو جهنم ته لاړ شئ. نو ځان بچ کئ د جهنم د اور نه. وبشر الذین آمنوا، او خوشخبري ورکړه هغې کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی. وعملوا الصالحات، او نیک عملونه یې کړي دي. ان لهم، چې یقینا شته دی د دیو دپاره جنات، باغونه، جنتونه، تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د دې جنتونه نهرونه، یعنې د جنت د ونو نه لاندې او د کورونو نه لاندې به نهرونه بهیږي. کلما، هر کله، هر وار، رزقو منها، چې ور به کړی شي دیو ته من ثمرة میوې. دلته دا معنا به نه کوئ چې هر وار چې ورکړی شي دیو ته من ثمرة د میوو نه، د میوو نه چې ورکړی شي دیو ته میوې چې سړی پرې پوه شي. رزقا دپاره د خوراک. قالو نو وایي به دیو هذا الذي، دا خو هغه میوې دي رزقنا چې راکړی شوي وي مونږ ته من قبلو، د دې نه مخکې، د دې نه مخکې مونږ ته راکړی شوي وي، دا خو هغه میوې دي. واتو به متشابها، او ور به کړی شي دیو ته متشابه میوې، یو شان میوې چې رنګونه به د هغې یو شاني. ولهم فیها، او شته دی د دیو دپاره فیها په دې جنت کې ازواج جوړې، مطهرة پاکیزه، وهم فیها خالدون، او دیو به په دې کې همیشئ. ګوره دې آیت کې لومبنۍ خبره د آمنو سره وعملو الصالحات، او هر ځای کې چې د ایمان خبره راځي نو عملو الصالحات سره راځي. نو د ایمان سره د عمل صالح ذکر خامخا راځي. پته ولګېده چې هغه ایمان به معتبري چې د هغې سره عمل صالح ورسره وي. نو د کم ایمان تصدیق چې عمل نه کوي نو دا ایمان نه دی. ایمان به هغه معتبري چې عمل ورسره، نیک عمل ورسره وي. نو د کم ایمان ګواهي چې نیک عمل ورکړه نو پوه شه چې ایمان شته دی. او چې بهر عمل تصدیق نه کوي نو پوه شه ایمان نشته دی. دا ګورې په دې دنیا کې کله کله د ملک صدر راغلی نو دننه په یو ځای کې په یو کوټه کې صدر ناست دی، خو بهر علامات بېشماره دي. دا پولیس والا دي، دا فوج والا دي، دا بکتربند دستې دي، دا ټول لارې بندې کړی شوي دي چې صیب دننه شته دی. دا علامات دي. نو لږ ساعت پس چې بیا ته راشم دا هېڅ شی نشته دی نو خلک وایي صیب تللی دی. نو که څوک وایي چې یاره مونږ خو د جاز اواز د هلیکاپټر غرار یا په لاره سره سایرن داسې اوازونه کېږي څه شی خو هم نه دی، صیبه تا به نه یې اورېدلی خو سړی نشته دی ځکه پروټوکول والا نشته دی. بلکل هوبهو د ایمان علامات د انسان په بدن کې ښکاره او واضح ښکاري. نو د کم ایمان علامات چې په بدن کې ښکاره نه ښکاري او د لرې نه څوک نه ویني چې مؤمن دی نو پوه شه دننه ایمان نشته دی. ځکه هر ځای کې د ایمان سره عمل صالح راځي. ایمان ذکر راځي نو فورا عمل صالح، ګوره نیک عمل ورسره ضروري دی. او د دوی لپاره به جنتونه وي چې لاندې د هغې نه وي، د هغې د ونو نه، د هغې د کورونو نه به ولې بهیږي، نهرونه به بهیږي. او کله چې دوی ته میوه ورکړه شي د خوراک لپاره نو دوی به وایي چې دا خو هغه وه چې مونږ ته مخکې راکړه شوې وه، دا به د الله بل انعام او احساني. دا په دې ملک کې دننه هم کله کله کېږي، خو اکثره خلک چې د دې ملک نه بهر لاړ شي نو میوې ورته خلک راوړاندې کړي. نو کومه میوه چې د په دې ملک کې دننه خوړلې ده او لیدلې ده او سره اشنا دی نو اول لاس هغې ته وړي. دا ناشنا میوه چې د هغې وطن میوه ده ډېرې ورته خلک راوړاندې کړي چې دا وخوره، خو ته یې وایي یاره ولې که دا نور
شوق او رغبت هغې ته نه کېږي ځکه پته نه لګي څه شی وي نو بیا ورته خلک سره په زور وي چې دلته لږه وڅکه بیا لږه وکړي اخر عادت شي ورته وروسته نو جنتیانو ته به الله داسې میوې ورکړي چې د اوبو سره د مخکې نه اشنایي دغه مالټه ده دغه انار دی دغه انګور دی دغه مڼه ده دا څومره میوې چې دي نو دوی اوبو سره مانوسي دوی دپاره به ناشنا نه وي راوا به خوري وبې خوري نو چې کله وخوري نو خوند به بل شان کي خوندونه به بدلي رنګ همغه رنګ دی متشابه دی ته وایي واتو به متشابهه او د دوی دپاره به جوړي یوازې دا نه چې بیبیانې به وي ځکه د سړي دپاره ښځه جوړه ده او د ښځې دپاره سړی جوړه ده نو دا جوړې جوړه به کړه شي او دا جوړې به پاکیزه به وي د مبالغې صیغه ده مطهرتون پاک کړی شوي به دا جوړې د دنیا د دې ټولو ګندګو نه مصیبتونو نه مرضونو نه د دې هر څه نه به پاکي خوبصورته به وي او خوبصیرته به وي وهم فیها خالدون او دوی به په دې کې همیشه وي د دې نه پس د یو بلې خبرې بیان دی تاسو اول لږه خلاصه واورئ په قرآن کریم کې الله مثالونه بیان کړي دي د خلکو د پوهولو دپاره نو کله کله د مچ مثال راوړی دی دا خلک وایي که ټول راجمع شي که نه الله فرمایي دا انسانان او پیریان چې یو مچ پیدا کړي یو مچ نو نه شي پیدا کولی اگر که دا خپل ټول قوتونه هم راجمع کړي نشي پیدا کولی نو د مچ مثال راوړی دی د لالچي عالم مثال ورکړی د سپي ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلهس که ته پې حمله کې نو همې جبر ایستلي دې په کاڼي باندې ولي که نه سپی نو هغه زر دا کاڼی راوچتوي په خوله کې اول خلک وایي دا ډېر غوسه دی هغه د غوسې د وجې نه نه راوچتوي هم په دې غوسه کې دی تا ته غاپ وکړي په کاڼي ولې خو دا کاڼی چې ورګزار کړي نو هغه په دې لالچ کې کېدی شي د خوراک څه شي نو زر ورشي ولې راوچت کړي چې کېږي نو چې پوه شي کاڼی دی نو بیا یې وغورځي بیا په تا پسې را رواني او که ته یې همداسې پرېږدې نو د تمې او د لالچ یوه لویه دنیا یې په ذهن کې ایښودي او ژبه یې رایستلي او ګرځي او کوم خلک چې په خپل علم عمل نه کوي د بني اسرائیلو د علماو مثال ورکړی کمثل الحمار یحمل اسفارا په شان د خر دی چې په خر کتابونه بار کړي نو خر خو په کتابونو بارېدو به چې په شا باندې په ګنټو پراته او روزانه کتابونه چلي نو دی خو ملا کېږي نه که نه فارسی کې یو متل دی چون خر عیسی اگر به مکه رود بیاید هنوز خر باشد د عیسی علیه السلام خر که مکې ته لاړ شي او واپس راشي نو څوک حاجي صاحب نه وایي دا همغه شانې خر دی نو د خر مثال د جولاګي مثال قرآن کریم کې راغلی دی هغه څوک چې د الله سره شرک ګرځوي د دیو مثال د دیو د دې منصوبې مثال په شان د جولاګي د کور دی او د جولاګي کور په ټولو کورونو کې کمزوری کور دی وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت نو مشرکانو دې کافرانو منافقانو اعتراض وکړو وي دا څنګه د الله کتاب دی د دومره عظیم ذات کلام دی او کله د جولاګي خبرې کله د ماشي خبرې کله د مچ خبرې کله د خر خبرې کله د سپي خبرې دا پکې څنګه راغله نو الله بیان وکړو چې مقصد د دې خو پوهول دي په خبره باندې او دا ټول مخلوقات د الله دي او په دې کې چې کم یو مثالم الله راوړي نو الله دپاره نه څه رکاوټ شته دی او نه الله ستاسو د دې اعتراض د وجې نه دا مثال راوړل پرېږدي